د غني ځاله. د غني ځاله د هیواد د نانتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل اپی زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. غریب اسانه نشي پورته کېدی، شتمن په سخته خوارېږي. زه اوس شتمنه وم، له هرې خوا پیسې راتلې. اول په سرلی مې په خوشحال خان کې یو منزله کور واخیست. لور مې یو ځل بیا خفه شوه. دا وار ډاکټرانو ته حاجت نه و. ما مینه تجربه کړې وه، علامې نه رانه غلطېدې. نه مې ډاکټر ته وروسته او نه مې تر ویښتو کش کړه. وار له واره مې ورته وویل چې څوک دی، چیرته اوسي او څه کاروبار لري. دا وار دې هم ډېرې نخرې ونه کړې. پر یوه همصنفي میینه وه، دواړه سره ګران ول، بدنه را باندې ولګېده. لور مې ځوانه شوې وه، واده یې حق و. هلک مې په ټلیفون کې سهار چای ته راوغوښت. غنمرنګی ډنګر ځوان راغی، په بیله کوټه کې سره کېناستو. ځوان په اولو کې وارخطا و، خو وروسته یې د تندي خولې په خپله وچې شوې. عمومي معلومات مې ترې وغوښتل. دوی 15 ورونه ول، په کرایي کور کې اوسېدل. مور او پلار یې ژوندي وو. له عمومیاتو راووتم، اوله خبره مې وکړه. لور مې بیل کور غواړي. ځواب یې منفي و. ویلې چې دومره پیسې نه لرو، که وای هم بیل کور نشم ورته نیولی. زه به هغه کسان څنګه پرېږدم چې 23 کاله یې مینه راکړه. وایي روزلم، که به ناروغ وم دوی به هم را سره ناروغ ول، که به روغه وم را سره خندل به یې. په خپله به وږې ګرځېدم، خو زه به یې په نس موړ ساتلم. لمر ته یې ورنه کړم، درس یې را باندې ووایه او زما لپاره یې سختې وګاللې. کورنۍ مې ژوند دی، نجلۍ به په همدې کور کې را سره اوسي. ده ته یې کورنۍ ارزښت درلود، لور ته مې هم ارزښت ورکاوه. ومې ویل زما لور در باندې ګرانه ده؟ سر یې وځړېد. هو. څومره؟ ډېره. څومره؟ نیغ یې راته وکتل. ومې ویل د لور لپاره مې تر ځان تېر یې، مرګ منې؟ یو وار یې وخندل. نه، زه یې د ژوند لپاره غواړم. کافي وه، د زما لور د ژوند لپاره غوښته. بله خبره مې ونه کړه. د ځوانه مې د هغه د کور ادرس واخیست. مازدیګر له مغازي علاودین ته ورغلم. بې نقشې کورونه ول. کور مې وموند. هلک خوار ژوند درلود. مور یې یوې کوټې ته وروستم. یو تنکی ځوان او 2 ماشومان کتابونو ته پراته ول. تنکي ځوان په بیړه پښې ور وټولې کړې. بخښنه یې وغوښته. له کوټې ووت. دوی په نزاکت پوهېدل. بخښنه معنا نیمایي انسان. نیمایي نورې خبرې مور راته وکړې. دلته په 3 کوټو کې 10 کسان اوسېدل. یوازې مشر ورور یې واده درلود. نور ټول واړه ول. مکتب ته تلل. غټه غټه نه غږېده، په غریبي نه شرمېده. د کور ټول عاید 20,000 افغانۍ وې. وچه یې خوړله، زاړه یې اغوستل، خو خپل اولادونه یې کورسونو ته لیږل. نګور یې چای راوړ. ټیکری یې ډېر لنډ و. پوښتنه مې ترې وکړه. جامې یې په خپله اخیستې. د رنګ او انتخاب واک یې هم خپل و. هیچ چا نه ورته ویلي چې لمنه دې لنډه یا اوږده ده. همدا یو مثال بس و. دې کور ته تان نه راته. ښځو ته دا نه ویل کېدل چې را همدې یوه تانه د کړکیو پردې او خپلې جامې جوړې کړئ. دلته ښځو دومره ازادي درلوده چې د خپلو جامو رنګ په خپله وټاکي. نورې کوټې مې ولیدې. مستعملې ایرانۍ غالۍ پاکې وې. ماخوستن له کور سره کېناستم. ماخوستن له لور سره کېناستم. د خلکو غریبي مې وریاده کړه، خو هغه نجونې چې نسمن ژوند یې تېر کړی وي ډېر توقعات نه لري. دې د موږک له خولې وچه تام یعنې د ډوډۍ ټوټه را ایستلی و. له غربته نه ویرېده. ومې منله، خو شرط مې کېښود. د کوژدې مراسم به ژر نیول کېدل، خو واده به کال ته کېده. دوی کال وروسته له پوهنتونه فارغېدل. مراسم ساده ول. خپلوان نه وو. لیور او 2 لرې تربرونه مې ول، خو ما نه خبرول. مراسم ساده وو. خپلوان نه وو. لیور او 2 لرې تربرونه مې ول، خو ما نه خبرول. بوډا سرکاریګرې او لیلما ته مې ټلیفون وکړ. ټولې نه، خو څو ښځې راغلې. د سرکاریګرې مې د شرکت د زړې صفاکارې پوښتنه وکړه. ویلې چې هغه پخوانۍ سیکه نه ده ورپاتې، ډېر وخت ناروغه وي. 4,000 افغانۍ مې د علاج لپاره ورولېږلې. یوه ورځ لیلما راغله، ژړلې. میړه یې د بډوډو یا پښتورګو تکلیف درلود. تداوي پیسې غوښتې. ور مې کړې. میاشت وروسته مې زنګ ورته وواهه. راغله. وریاده مې کړه چې په شریکه به یو دوکان ونیسو. کار ته کوه، پیسې زما. غربت پر اجازه زورور دی. ویې منله. لیلما پاکه او زړه سواندې ښځه وه. په سخت وخت کې لاس را کړ. غرفه یې راته ونیوله. اوس باید ما له خاورو راپورته کړې وای. په نوي ښار کې مې دوکان ونیو. ګڼې لاسي ګنډنې مې وربار کړې. لیلما په کار پوه ښځه وه. تاوان یې نه راوړ. کارونه ډېر شول. له وسه مې وتلي ول. د لیلما په مرسته مې خپل دوکان ته یوه کارګره ونیوله. ماغزه یې وچ نه ول. له کار سره ژر بلدېده. وروسته دوکان ته ډېره نه ورتلم. یوازې خریداري به مې کوله، خو د 2 دوکانونو مدیریت ته مې پام و. آن د 1 افغانۍ حساب به مې هم کاوه. یوه ورځ په ټکسي کې کېناستم. د کلونو وروسته شور بازار ته ورغلم. نه ورتلم. تیرې ترخې خاطرې را یادولې،
خو یو چا د یو ترکمن د کور ادرس را کړی ویلې چې د کور ښځې یې ښکلې غالۍ اوبدي. په شور بازار کې ډیر تغییر نه ورغلی. هماغه پخواني خام کورونه، تنګې کوڅې او چټلې ویالې وې. غالۍ مې ولیدې، په ناز اوبدل شوې وې، ګلالۍ ښکارېدې، خو له سړي سره په بیه جوړه نه شوم. د ده په قیمتونو کې ګټه نه راته پاتې کېدله. یو وارې مې زړه راته وویل چې پخوانۍ کوڅې ته ورشه. ورغلم. د پخواني خام کور پر ځای پخې کوټې جوړېدې. ودرېدم. د حویلۍ دیوالونه پر ځای پاتې وو. یو ته ورغلم. په دیوال کې زوړ میخ لا نه و ایستل شوی. ښه مې په زړه و. دا میخ مې د جامو د تناو لپاره ټک وهلی و. پر میخ مې لاس تیر کړ. ګوتې مې وسولولې. د میخ زنګونو سرې کړې وې. یو غږ مې واورېد. له چا سره مو کار و؟ ور ومې کتل. یو سړي د سمنټو بوجۍ ګڼلې، بل څوک نه و. نو پوښتنه به همدې سړي کړې وه. له هغه مې د کور مالک وغوښت. نیغ یې راته وکتل. په سترګو کې یې حیراني پرته وه. له ده سره مې خبرې وکړې. دا کور یې 3 میاشتې مخکې اخیستی و. یو ځل مې بیا حویلۍ ته وکتل. د پخواني کور هیڅ نښه نه وه پاتې. یوازې د بدرفت پر څا لا هماغه پخوانۍ ډبله تخته پرته وه. ټیټه شوم. له خاورې مې د یوې ماتې ښیښې یوه وړه ټوټه راپورته کړه. تشناب سپینه کاشي مې وپېژندله. ټیکری مې پرې تیر کړ. وځلېده. په دې ځلا کې مې خپلې چیغې، ساندې او له پزې راڅڅېدلې څاڅکي څاڅکي وینې ولیدې. لاسونه مې مړه شول. کاشي ولوېده، خو په پښو کې مې دومره زور و چې پرې وخېژم. کاشي مې د بوټ لوړې تیرې پوندې ته څیخه کړه. د ماتېدو له ټکا سره مې په مغزو کې پخوانۍ چیغې ورکې شوې. له سړي مې د مامور قدوس پوښتنه وکړه، خو ده په دې نوم څوک نه پېژندل. دومره یې وویل چې دا کور یې له یوه ازبکه واخیست. پوه شوم چې کور څو وارې خرڅ شوی و. څو ګامه شاته راغلم. په زړه کې راتېره شوه چې د حویلۍ دروازه همدلته وه. مامور قدوس په همدې ځای کې په زور مچې رانخیستې وې. یو دم مې کړل. په خوله کې مې د مامور قدوس له نسوارو ډکې ترخې لاړې را وګرځېدې. منډه مې واخیسته. د کوڅې تر سره په یوه ساه لاړم. بیرته ودرېدم. مامور قدوس مې باید موندلی وای. جومات ته ورغلم. ملا مې وار له واره وپېژاند، خو ده ونه پېژندلم. نه و ملامت. اوس د کلونو مخکې هغه خړه پړه طاهره نه وه ورته ولاړه چې ټیکري 3 پینې درلودې. ملا اودس کاوه. ډېر فرق نه و پکې راغلی. هماغسې تک سپین مخ او سپین پاسته لاسونه یې ول. طبیعي وه. پوستکی یې هغه وخت بدلیږي چې ټوله ورځ سر لمر او سړې هوا ته موچیتوب وکړي. په کولبه پسې روان شي. 3 منزل ته خښتې پورته کړي، خو د هیڅ کار نه کاوه. ژمی به ترکي بخارۍ ته ناست و. اوړی به د جومات د چت 8 پکې په یو وار ورته تاوېدې. ډوډۍ یې هم چربه وه. نوبت و. خلکو ورته راوړه. لمونځ یې خپل کاوه، خو قیمت یې له نورو اخیست. پر هر کور د میاشتې 2,500 افغانۍ حواله وي. له ملا مې د مامور قدوس د کور پوښتنه وکړه. حیرانې سترګې را واړولې. ادرس یې نه راکاوه. ذهن یې په اسانه لوستل کېده. پاک او حیاناک مامور قدوس په دې سپین سترګې بې چادري پردۍ ښځې څه کاوه. ورته ومې ویل چې پوروړی یم. نرم شو. ادرس یې راکړ. د ده په خبره کور یوازې 2 کوڅې مزل غوښت. کور مې په اسانۍ وموند. نانوایي یې ښه نښه وه. یوې وړې نجلۍ د لرګي خیرنه دروازه راته خلاصه کړه. له اجازې پرته حویلۍ ته ورغلم. څاته نږدې یوه په عمر پخه ښځه په خټو کې خیرن تشته ناسته وه. لاسونه یې تر څنګلو لوڅول. جامې یې مینځلې. یوه ځوانه نجلۍ راووته. جارو کړې خاورې یې تر چوترې لاندې واچولې. بیرته د کوټې وره ته ور وګرځېده، خو یو دم ودرېده. مخ یې راواړوه. له هماغه ځایه یې راغږ کړل. موږ تر 5 کلونو کم ماشومان نه لرو. پوه شوم دې د واکسیناتورې ګمان را باندې کړی و، خو زه چوترې ته ور وختم. په عمر پخه ښځه هم حیرانه ودرېده. وار له واره مې ورته ویل چې مامور قدوس غواړم. دواړو یو بل ته وکتل. حیراني مې ورلنډه کړه. ومې ویل چې یو وخت مو په پخواني کور کې اوسېدم. دواړو هیڅ حرکت نه درلود. د ډبرو غوندې وچې ولاړې وې. په پخواني کور کې ډېر خلک اوسېدلي ول. دې ښکلې ښځې په مامور قدوس څه کاوه؟ اول له عمره پخه ښځه ژوندۍ شوه. لاس یې را وغځاوه. بیا ځوان نجلۍ په چوتره کې یو زوړ لیمڅی راته ویړ کړ. ټولې کېناستو، خو لا هم دواړو سترګې له حیرانۍ ډکې وې. ومې خندل. چای مې وغوښت، خو د دوی شونډې ویړې نه شوې. یوه شیبه غلې وې. ښځې نجلۍ ته د چایو د راوړلو اشاره وکړه. کور ته د یوې پردۍ ښځې د ورتګ علت معلومول په یوه پیاله چای ارزېده. یو دم له کوټې چغې راغلې. اول یوه کوچنۍ نجلۍ راووته. وروسته د ویښتو د ږمنځولو زوړ برس پسې راغی. برس په تش کې ولوېد. د صابون ځګنې اوبه باد شوې. ښځه ورغله. له کوټې د ښځې پوچې خبرې راووتې. درب شو. په کوټه کې یوې بلې نجلۍ وژړل. اوله ماشومه د حویلۍ په دروازه کې ودرېده. جړ خیرن ویښته یې لرل. په مخ کې د خیرو تورې لیکې ښکارېدلې. دوی باید دا وخت جنګ نه وای کړی. پوهېدم چې دا ځل زما وار دی. له لاسه به مې نیسي، تر دروازې به مې باسي. ښځه راغله. ټنډه یې تروه وه.
وای نه شړلم، خو د شړلو لپاره یې مقدمه جوړه کړه. ویلې چې زما میړه څه کوي. لنډ مې ورته وویل چې یو وخت د تاسو په زاړه کور کې اوسېدم. په خوله کې راولوېده. له هغه وخت سره کوم علاقه نه لرم. د اوس خبره کوه. اوس څه غواړې؟ ومې خندل. تاسو له میلمنو سره داسې رویه کوئ؟ غلی شوه، خو لا یې هم تندي ننوتې ګونځې درلودې. ویې ویل خو میلمه باید وپېژنو څوک یې، ولې یو دم کور ته راغلې؟ نجلۍ یو زوړ پتنوس پر غولي کېښود. په پتنوس کې توره لوګي وهلې شنه زړه چاینکه، یو ګیلاس او څو کلکې شیرینۍ وې. ښځې ته مې وکتل. دا دې څه ده؟ ښځې ته غوسه ورغله. په خوشکه یې وویل هله نو زه کار لرم، ګیلاس در واخله. نجلۍ وویل ابۍ بده ده. ښځه له چوترې کښته شوه، د جامو مینځلو تش ته کېناسته. نجلۍ پیاله راته ډکه کړه. ویې ویل خوا مه بدوه، وخت خراب دی. تېره میاشت څو کوڅې لاندې یوه کور ته 2 ښځې ورغلې وې. ویلې چې د واکسین والي یو. په کور کې نارینه نه ول، یوازې یوه ښځه وه. تړلې یې وه، د کار شیان یې ترې وړي ول. ومې ویل ته د مامور قدوس لور یې؟ هو. مکتب وایې که پوهنتون؟ یو دم یې غټې تکې تورې سترګې له اوښکو ډکې شوې. مخ یې واړاوه. په غریو کې یې وویل یو هم نه. د ښځې له غوسې ډکه ناره راغله. نجلۍ مه بېلارې کوه، هله نو مخ دې ورکه. ګیلاس مې راپورته کړ. ښځه نیغه راته ودرېده. ویې ویل پوهېدم چې بې څه نه یې راغلي. له اوله په ساتي راته ښکاره شوې. که عزت در باندې ګران وي نو په پټه خوله له کوره ووځه. نه تلم. په ما باندې عزت ګران و. د عزت لپاره راغلی وم. ما باید هغه څوک لیدلی وای چې زما عزت ته یې په سپکه کتلی ول. ومې ویل یو وخت د تاسو په زاړه کور کې اوسېدم. یو دم یې تر مټ ونیولم، چغه یې کړه بس ده، کانګې مه راوله، دا 3م وار دی چې همدا یوه خبره راته کوې. په ولاړېدو کې مې وویل د 2 میاشتو کرایه را باندې پاتې ده. د ښځې ګوتې مړې شوې. کېناستم. ومې ویل هغه وخت نستي را باندې راغله، وتښتېدم. کرایه همداسې پاتې شوه. ښځه د چوترې پر ژۍ کېناسته. سر یې وځړېد. یو دم یې وژړل. ومې ویل نه یې ملامته، ما باید په اوله کې درته ویلي وای. ښځې په ژړا کې خپلې لور ته اشاره وکړه. نجلۍ لاړه. په یوه واړه قاب کې په حساب 3 چاکلیټ راوړل. چاکلیټ د ډېر وخت راته ښکارېدل. د کاغذونو زرورقې تللي ول. ما ګیلاس راواخیست، خو ښځې زما بکس ته وچې سترګې نیولې وې. په بکس کې به خامخا د 2 میاشتو د کرایې پیسې وې. نه وه غلطه، سم فکر یې کړی و. ما ترکمن غالۍ خرڅوونکي ته بیانیه راخیستې وه. سودا ونه شوه، پیسې پر ځای پاتې شوې. خو کرایه مې چیرې ورکوله؟ مامور قدوس مې لید، یوازې یو ځل. لاړې مې ورته کولې تلم. ښځه په خپله راته ګډه شوه. 2 زامن او یوه لور یې ول. زامنو یې د بایسکلونو د ترمیم ورکشاپ درلود. یوه ته یې واده کړی و. 4 لوڼې یې درلودې. د نستي له لاسه یې ګزاره سخته وه. وروسته د خپل میړه په اړه راته وغږېده. ناروغ و، بله لارې نه درلوده. کور یې د علاج لپاره ورته خرڅ کړی و. دې بدې ورځې کولې. وچه ډوډۍ یې په سخته موندله. ښځو او ماشومانو ته مې خوا بده شوه. خو مامور قدوس لا د لاړو په توکېدو ارزېده. ګیلاس مې کېښود. حوصله ختمه وه. دا سړی مې باید لیدلی وای. ټیټ ورته مې سر ټیټ کړ. د تیاره کوچني دهلیز سوړ بوی کلونه مخکې د کونډې نمجنه کوټه را په زړه کړه. نجلۍ یوې دروازې ته لاس ور وغځاوه. دې کوټې غټه کړکۍ درلوده، رڼا وه. کونج ته یو څوک په څادر کې پروت و. یوازې یو غوږ یې ښکارېده. په زړه کې را تېره شوه چې منډه ور باندې ور واخله. پر غوږ یې غاښ ور ټینګ که. پر خپلو ژامو اخري زور راوله. غوږ په غاښونو کې ترې پورته که. خو حوصله مې وکړه. یو وار مې باید د مامور قدوس مخ لیدلی وای. نجلۍ خپل پلار ته ودرېده. په خواره خوله یې وویل شیر اغا. سړی غلی و. نجلۍ وویل یوه ښځه د لیدو ته راغلې ده. سړی وچونګېد. خامخا به چونګېده. یوه ښځه یې لیدو ته راغلې وه. نجلۍ خپلې مور ته وکتل. مور یې اشاره ورته وکړه. نجلۍ کېناسته. د خپل پلار له مخه یې څادر لرې کړ. یوه شیبه مې په حیرانۍ ورته وکتل. د سړي د غومبرو هډوکي پورته راختلي ول. سپینه اوږده ږیره یې درلوده. زړه مې نه منله چې دا د هماغه پخوانی ښوی مامور قدوس وي. نږدې ورغلم. د په راوتلو رډو سترګو راته کتل. خولې ته مې پام شو. کږه وه. د ښځې غږ راغی. کال مخکې د وینې فشار پورته شو. حمله ور باندې راغله. په 2 ډاکټرانو مو وګرځاوه. ټولو یوه خبره کوله. وایي چې په اعصابو کې کوم رګ بند دی. د بدن یوه خوا یې هیڅ حرکت نه لري. ژامه یې هم کږه ده. د خبرو لوېدلی، خو سترګې او غوږونه یې سم دي. پوهېږي. ښځې خبرې کولې. ما سړي ته کتل. ده له ما سترګې نه اړولې. پېژندلی وم؟ نه پوهېدم. ده یوازې راته کتل. ورمخته شوم. ومې ویل زه ستاسو په زاړه کور کې اوسېدم، کونډه یم. په یاد دي د 2 میاشتو کرایه مې نشوای درکولی. له وارخطا سترګو یې پوه شوم چې زما له شونډو اخیستې تودې مچکې یې په یاد وي. وخوځېد، وچونګېد. لور یې مرسته ورسره وکړه. تر اوږو یې بالښت ورلاندې کړ. سر یې یو څه پورته شو. ومې ویل یو وخت یوه بوشکه غوړي، بوره، چاکلیټ او شیریني راته راوړي وو. په زړه دې دي؟ دې یوازې راته کتل. ومې ویل
بل وخت چونګېدا ډېره شوه. خبره مې ونه کړه. ښځې وویل مامور صاحب همداسې زړه سواند او مهربان انسان دی. کوم وخت چې جوړه او تنخواه یې درلوده له ډېرو کونډو سره یې مرسته کوله. خوا یې ورته بدېده. کله کله به ماخوستن یو دم له ډوډۍ ولاړ شو. ګوله یې نه تېرېده. ویل چې دا څنګه مسلماني ده؟ زه به د پسه ښوروا خورم، د کونډو او بې سرپرسته ښځو ماشومان به وږي ناست وي. هیڅ امکان نه لري. څو وارې له دسترخوانه ډکه کاسه ور واخیسته. یوې ګاونډۍ بې سرپرسته ښځې ته یې وروړه. د سړي سترګو ته مې وکتل. ومې ویل مامور صاحب پیژنم، ښه پیژنم. یو وخت له ما سره هم ډېره نیکي کړې وه. د سړي سترګې رډې راختلې وې. ومې ویل په یاد دې دي؟ په سترګو کې وارخطایي ډېره شوه. دا فلج سړی مې څه کاوه؟ دې مردار خور ته خدای جزا ورکړې وه. پوهېدم چې دا 4 هډوکي وچ له پښو او لاسونو لوېدلی. کږه خولو مامور قدوس تر 4 میاشتو نه اوړي. په تېره اخیره مې نه شرماوه، خو د ده راوتلې سترګې ډېرې وارخطا وې. دې خبرې ته مې زړه نه خوړ چې دا وارخطا سترګې به ښځه او لور شکي کړي. ډاډه وم زیاترو ښځو ته د مامور قدوس غوندې نارینه هم ملایکې ښکاري. په زړه کې یې هم نه ورګرځي چې میړه به یې په نیمو شپو د بېوسه ښځو دروازې ورخلاصوي، په غېږ کې به یې نیسي، مچې به ترې اخلي. خو ډېر نارینه داسې نه دي. د خپلې ښځې پر غاړه خدایي سور بخار هم د یو چا د غاښ نښه ګڼي. وهي به یې، ټکوي به یې، حتی وژني به یې. له دسکوله مې پیسې راویستې. په یاد مې وي د ده د 2 میاشتو کرایه 6,000 کېده، خو ما 10,000 ورته کېښودې. ولاړه شوم. پراته سړي ته مې وکتل. ومې ویل له خدایه نه یم خبره، خو ما بښلی یې. مور او لور نیغ راته وکتل، خو بیا یې هم کوم شک وانخیست. مامور قدوس آسماني موجود و. اول به یې کونډې او یتیمان مړول، بیا به یې خپله ګوله وراخیسته. خدای به ولې نه بښه؟ د سړي په سترګو کې یو وار اوښکې وغړېدې. څه یې وویل پوه نه شوم. یوازې غریو پکې ګډ و. خبرې یې داسې وې لکه کوم ماشوم چې نوي څو ټکي زده کړي وي. معنا نه ترې اخیستل کېږي. ګډوډ یې وایي. خو لور یې وپوهېده. ویلې چې پلار مې بښنه درنه غواړي. ښځه ورغله. د سړي پر ډنګرو لندو غومبرو یې د خپل ټیکري پیڅکه تېره کړه. ما ته یې وکتل. د غبرګو سترګو باڼه یې سره وروستل. معنا مې ترې واخیسته. د سترګو پټولو یې پوه کړم چې یو څه وایم. خو ته مه خفه کېږه. خبره مې یوازې ناروغ سړي ته د زړه ورکولو لپاره ده. بیرته یې سړي ته وکتل. ورو یې وخندل. ته نیک انسان یې. بښنه باید دا درنه وغواړي چې کرایه یې نه وه درکړې. سړي یودم وژړل. ژړا خبرې نه دي. روغ یا کږې خولې ته ضرورت نه لري. ژړا له زړه راوځي. د دې سړي زړه ژړل. هماغسې راووتم. د حویلۍ په دروازه کې له شا ناره راپسې راغله. ته ملایکه یې. ونه درېدم. په تنګه کوڅه کې چټکه روانه وم. یوه زړه ښځه راته ودرېده. یو بغله ترې تېره شوم. ښځې راپسې غږ کړل. لورې خیرت دی؟ ځان ته مې پام شو. ټیکری مې په غاړه کې پروت و. ژړل مې. د مامور قدوس لپاره مې نه ژړل. د ځان لپاره مې ژړل. د خپلو پخوانیو سختیو لپاره مې ژړل. د تیرو بېوسیو لپاره مې ژړل. د دې لپاره مې ژړل چې دې ټولنه کې به څومره مامور قدوس دوی د څومره کونډو او بېوسه ښځو له بېکسۍ او مسکینۍ استفاده کوي. په زور به یې په غېږ کې نیسي. مچې به ترې اخلي. عزت ته به یې قیمت ټاکي. یو ساعت را سره تېر که. د 1 کال له کرایې بېغمه یې. دلته ډېر کم کسان له نیستمنو او بې سرپرسته ښځو سره د خدای لپاره مرسته کوي. ډېر خلک یې په چادري کې پټ اندام هم لوڅ لپړ تصور کوي. په ذهن کې د خیاط غوندې ناف اخلي. آن د جوارو غوندې په اوو ټوټو کې پټې ملا ته یې هم اندازه ټاکي. څومره به وي نری که پنډه.